سلامونه د قدر وړ لیدونکو، هیله د روژه به په خیر تیریږي، جوړ روغ خوښ خوشحاله به یاست. د نن په روژه مات خپرونه کې د پسه اینه درته تیاروو. ډېره ښایسته، کم مصرفه او اسانه اینه درته تیاروو. راسره اوسئ. لومړی هغه څه ګورو چې د اینې دپاره پکارېږي، وروسته بیا نور جریان درسره شریکوو. لیدونکو تقریبا 1 پاو اینه او د هغه ترڅنګ 4 میانه سیز رومیان تر تراش ایستل سوي یا تر جوسر په جوسر کې میده سوي، د هغه ترڅنګ 2 پیاز کوچني کوچني میده سوي او یوه دسته هم ګشنیز او تقریبا هغه ستاسې د خوړو مطابق غوړي هر څونه چې استعمالوئ. د دې ترڅنګ تازه مرچ، شنه مرچ یا مرچک چې ورته وایي، او د دې ترڅنګ کرکمن، تور مرچ، سره مرچ یا په عامه اصطلاح دارو چې ورته وایي، او د دې ترڅنګ کورنۍ مالګه او وږه او ادرک. لیدونکو هغه مواد چې پکارېدل هغه مو ولیدله. اوس راځو کړایي مخ پر ګرمېدو ده، غوړي ور اضافه کوو، پیاز سره کوو او نور جریان در سره شریکوو. بسم الله. کوشش وکړئ غوړي لږ استعمال کړئ، یا چې که تغ وسو دیګ مو پوخ کړئ، بیرته باید اضافه غوړي ځینې کم کړل سي. لږ انتظار کوو تر څو غوړي معمولي قدر سره سي، بیا کوچني کوچني میده سوي پیاز ور اضافه کوو. ملګرو اینه یو د هغو خوړو څخه ده چې هم ډیره ګټوره ده او هم پخول یې وساتي او هم د ډیرو خلکو زما په شمول د خوښې وړ خواړه دي. لیدونکو غوړي سره سوله، اوس ور اضافه کوو پیاز. پیاز خام سره کوو، وروسته تر هغه بیا اینه ور اضافه کوو، مساله جات او نور جریان را سره وګورئ. لیدونکو پیاز سره سوه، اوس به اینه ور اضافه کو او مساله جات هم نور سره اوسئ. بسم الله. لیدونکو اینه معمولی قدر نور سره کوو، بیا مسالې ور اضافه کوو او نور جریان هم در سره شریکوو. لیدونکو دا دی اینې رنګ بدل کړي، یعنی پر سره کېدو ده د خیره سره ډېره ښایسته خوشبويي او ښایسته رنګ یې خپل کړی دی. لیدونکو اینه سره سوله، لږ به پاتې یا نه. اوس مساله جات او مالګه ور اضافه کوو د خیره سره. بسم الله. نیمه کاچوغه تقریبا مالګه. بسم الله. او د ستاسې د خوښې مطابق سره مرچ، نیمه کاچوغه هم یا تر هغه هم کم تور مرچ او څه اندازه کرکمن. اوس دا هم ور سره کوو. وروسته بیا رومیان مو تر تراش ایستلي وه، هغه ور سره میکسوو د خیره سره. لیدونکو مسالې ور سره سرې سولې. اوس شنه مرچ یا تازه مرچک کوچني کوچني میده سوي دي، هغه ور اضافه کوو تر څو داسې نیمخامه پاخه پکښې راسي چې خوشبويي هم پر ځای پاتې وي او خوند یې هم وروتلی وي. بسم الله. دا هم شنه مرچک. نو لیدونکو دا چې موږ خپله ترخه خواړه خوښوو، تاسو ته مو هم ځینې وخت ملګري په کمنټو کې لیکي وایي کړایي یا مثلا ستاسې د ویډیو څخه مې پلانۍ کتغ یا اشپزي پخه کړل هغه ترخه وه، نو
تاسې کولی سئ چې مساله جات مالګه او غوړي ټوله به د خپل طبیعت مطابق ور واچوئ. موږ یې فقط د یو شي د هر دیګ چې د هغه فارموله در ښیو. نور تاسې مالګه مرچ و غوړي و هر څه د خپل ذوق مطابق ور اچولی سئ. ماشاءالله ډېر ښایسته خوشبوي. زه باوري یم چې بوی به خوند به البته تر بوی ډېر څو چنده بالای. لیدونکو اینه او مسالې او شنه مرچ دا سره سوله، خوند یې یو بل ته ور ووتی د خیره. اوس ور اضافه کوو تراش سوي یا هم تر ماشین وتلي رومیان. بسم الله. دا سول رومیان اوس په ملګرو لږ قدر اور پسې تیز کړئ تر څو رومیان اوبه وچیږي او پاخه شي. لیدونکو رومیان ورسره ګډ شوله، مخ پر سره کېدو دي کرار. اوس وږه او شونډ یا ادرک ورسره ګډوو تقریبا نیمه کاچو. دا هم ملګرو هغه لیاب ډېر ښایسته او خوندور راځي. مازې لږ اوبه وچیږي. لیدونکو اوس هم نیم ګیلاس جوش یا ګرمې اوبه ور اچوو. وروسته لږ ګړی دم ورکوو. نور نو انشاءالله تعالی اینه پخه ده د خیره سره. بسم الله. لیدونکو لږ مې اور پسې تیز کړئ تر څو اینه هم اوبه وچیږي او هم ژر تر ژره پخه شي. نو لیدونکو بالاخره اینه ډېره ښایسته او خوندوره تیاره شول. فقط پر سر باندې یو څو دانې ګشنیز پاڼې ور اچوو. نور بس خوراک ته اماده ده. لیدونکو که زموږ چینل ته یا فیسبوک صفحې ته نوي راغلي یاست او زموږ چینل یا د فیسبوک صفحه مو نوي لایک کړې، نو زرچنار یوټیوب چینل او زرچنار فیسبوک صفحه در سره لایک او سبسکرایب کړئ. د ملګرو سره شریک کړئ، زنګولی ور ووهئ تر څو ښه ویلاګونه، تمثیلي پارچې، خپرونې، د اشپزۍ خپرونې تر نورو در مخه تر تاسو پورې در ورسیږي.